په دروازه باندې با دا یو څو کلمات ولیکئ او هغه کلمات چې کله تاسو دا په دروازه باندې ولیکئ نو ستاسو به دومره برکتونه کور ته راځي، برکتونو سره سره برکتونه به ځي د رزق په شکل کې، د خوشحالو په شکل کې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا د هغه ذات په دربار کې چې زموږ خالق او مالک دی، او بیا بشمیر درود په خاتم النبیین خاتم المرسلین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې. او د هغې نه پس به دعا کوو چې الله رب العزت دی زموږ چې څومره کتونکي دي، څومره مسلمانان دي د دنیا په کم ګوټ کې چې دي، هغوی ته چې څه قسمه مشکلات دي، څه قسمه پریشانی دي، الله رب العزت دی د هغوی مشکلات آسان کړي، پریشانی دی الله رب العزت په خوشحالو بدل کړي. فلسطین د مسلمانانو لپاره خصوصي دعا کوو چې الله رب العزت دی د فلسطین په مسلمانانو باندې خپل خاص رحم وکړي او د مسلمانانو حکمرانانو په زړونو کې د الله واچي چې د خپلو مسلمان وروڼو مدد وکړي. دوستانو وظایف زه تاسو ته ډېر بهترین وظایف په دې سکرین باندې ښیم او تاسو به دې نه ډېر مستفید شوي مې، او اکثر دوستان چې کوم دي ما ته د واتساپ په لاره باندې بیرته جواب راکوي چې زمونږ دا کارونه وشو. بس د الله شکر ادا کوو دې کې زما خپل څه کمال نشته، بس د الله کلام درته ښیم، د الله نومونه درته ښیم او تاسو استعمالوئ. هغه ذات چې کوم دی هغه د لکار هغه کوي. وظیفه په خپله څه کار نه کوي، تعویض په خپله څه کار نه کوي، چې څه کوي الله یې کوي، خو د وظیفې په ذریعه باندې کوي. نننۍ وظیفه هم ډېره بهترینه وظیفه ده او تاسو به حیران به دې باندې شئ چې داسې وظیفه چې ویل نه غواړي، لیکل غواړي. په کوم ځای لیکل غواړي؟ په دروازه باندې با دا یو څو کلمات ولیکئ او هغه کلمات چې کله تاسو دا په دروازه باندې ولیکئ نو ستاسو به دومره برکتونه کور ته راځي، برکتونو سره سره برکتونه به ځي د رزق په شکل کې، د خوشحالو په شکل کې، د تاوانونو نقصانونو نه بچ کېدو په شکل کې. ستاسو په کور باندې به جادو اثر نه کوي، ستاسو کور کې به غلا نه کېږي، یعنی مختلف. او دا کلمات چې کوم دي دا کلمات به تاسو په دروازه باندې، په پنسن باندې، په پن باندې، په مارکر باندې ولیکئ. خو دا هر څه نه مخکې بیا موږ وروسته په خبرو کې ولاړ شو. درته دا درخواست کوو که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوه نو ویډیو لایک کړئ او ویډیو ټوله وګورئ. هسې نه چې په منځ کې تاسو بعضې کسان زر ویډیو تیروي او هغې نه څه ضروري خبره پاتې شي نو بیا وایي چې یاره زموږ کار ونه شو. ویډیو د سر نه تر اخر پورې ګورئ. انشاءالله العزیز دې کې به الله رب العزت تاسو د دنیا ګټه هم درکوي او آخرت کې هم د دې الفاظو ادا کولو اجر شته. چې څومره وظایف تا ته ښیم، نننۍ وظیفه چې کومه ده دغه نه ده، د بار بار د ویلو نه، دا د لیکلو ده. نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ، نور ملګرو سم دا وظایف شیر کړئ، دا به تاسو ته ډېره زیاته فایده حاصله شي. نو نننۍ وظیفه دا څنګه ده؟ که دا تاسو په دروازه باندې دا کلمات ولیکل نو دې سره به څه شی کېږي؟ دې سره به لکه هغه شی که هغه باطني دی او که ظاهري دی. باطني څه شی دی؟ لکه جادو دی، بد نظر دی، جنات دي، شیاطین دي، دا به نه راځي، حادثات به نه راځي، غربت به ورسره الله ختموي او دا رزق به ستاسو به دې کور داسې راځي چې ستاسو به دروازې ماتوي او خلک به تاریاني چې تاسو دا د کوم ځای نه دا دومره پیسې تاسو کوم ځای نه پیدا کوي. کمال به داسې شي د الله رب العزت د شکرانې یو څو الفاظ به دا خو سخت شی نه دی. نور وظایف چې زه کوم هغه هم کوئ، خو دا یو ډېره بهترینه وظیفه مخې له راغله نو ما به چې زه د خپلو ملګرو سره د خپلو خویندو وروڼو سره شیر کړم. او هغه کسان چې کم د دې نه ډېره ګیله کوي چې کاروبار کوو، پیسې ښې ډېرې ګټو خو د میاشت په اخر کې هېڅ هم نه. اکثر په کور کې داسې پریشانۍ راځي چې څوک ماشوم د پړو نه را پرېوتو چې ته یو هسپتال ته راسې چې راشي به بل باندې څه شوي، چې بل هسپتال ته راسې نو په کور کې بله مسله پیښه شوي. نو دا هغه مسایل دي چې یا د نظر د وجې نه یا د جادو د وجې نه، دا د هغې د وجې راځي. الله رب العزت دې دغه شان آفتونو نه زموږ ټول مسلمانان په امان کې وساتي. او دا داسې الفاظ دي چې الله رب العزت به ستاسو خو داسې حفاظت کوي لکه جنات، شیاطین، نظر بد دې نه به کېږي، خو سره سره به دې یو بل شی کېږي، دې سره به یو کار بل کېږي چې ستاسو په کور کې ستاسو د کور نه به غلا نه کېږي. سبحان الله. اوس د یقین پورې خبره ده، که د چا یقین وي نو بالکل ویلي کوي، چا یقین نه وي په چا زور نشته دی.
الله رب العزت دې د هغوی حفاظت وکړي. موږ په چا باندې زور نشته. خو دا یو مخکې له یو شی راغی او تاسو سره مې شیر کوم. کلمات چې کوم دي که په دې سکرین تاسو ته ښکاره کېدل خو ټیک ده، که موږ نه بیا هیر شو ورم نه کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دا که یو خسته چرته پینټر باندې خطاط باندې مولیکل، که چرته پرنټ آوټ هم ویسو کمپیوټر باندې مولیکل، که نور وسم نه کېږي او مارکر راول او چا تعلیم کړی او ښه ښایسته دروازه صفا کوي او په هغې باندې ښه ښایسته ولیکئ او د الله نومونه دي نو دومره کوئ چې بیا د ګنده اوبو نه او دې نه ساتئ، کله کله پې کپړه وهئ چې صفایي. انشاءالله العزیز د دې څو کلماتو په برکت باندې به تاسو به دومره خوشحالیانې به ستاسو کور ته راشي، ستاسو دومره رحمتونه به ستاسو کور ته راشي، دومره برکتونه به ستاسو کور ته راشي چې انشاءالله تاسو موږ ته دعا کوئ او بیا به خلک هم تاسو ته وایي چې دا چا او د صدقې جاریې په طور باندې لکه خلک بنده تپوس کوي چې دا څه چل وشو، دا لکه ستاسو دې کور کې دومره تبدیلي ولې راغله، دا په میاشت دوه درېو کې دا دومره خوشحالي ولې راغله. نو به طور صدقې جاریه او نیک نیتۍ په وجه باندې اوس به دې کې ګوره د الله په نومونو کې او د الله چې کوم دا نیک پاک نومونه دي او دا وظایفو کې دغه مه کوئ، کنجوسي مه کوئ، دا خواره کوي چې کله ستا په ګاونډ کې خلک خوشحاله ستا په رشته دارانو کې خلک خوشحاله نو ته به هم د غمونو نه خلاصې. ځکه چې یو سړي دوست خپه پریشانه وي، رشته دار پریشانه وي، ته به هم ورسره پریشانه. نو دا ډېر ښایسته کلمات دي. بسم الله الرحمن الرحیم ما شاء الله لا قوة الا بالله دا ولیکئ او ان شاء الله العزیز تاسو چې د دې کمالات وګورئ نو تاسو به ماته دعا کوئ. ان شاء الله العزیز د یو نوې ویډیو سره به بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې ماله اجازت راکئ. د الله په امان.